د غزني ولایت ملي موزیم په دې موزیم کې د بودایي او اسلامي دورو زیات شمیر قلمه تاریخي آثار ساتل شوي او نندارې ته هم ایښودل شوي دي او ډیر شمیر هغه ځوانان چې محصلین دي د دې موزیم څخه لیدنه کوي دوی وایي خوښ دي چې له دومره تاریخي آثارو لیدنه کوي او زیاتوي چې له موزیم څخه لیدنه له یوې خوا یوه ښه تفریح کیدلی شي او له بلې خوا یې په معلوماتو کې زیاتوالی راځي یو شمیر بیا وایي چې د تاریخي آثارو په لیدو سره موږ له تیر تاریخ فرهنګ او یو څه د پخوانیو خلکو له ژوند څخه خبرېږو زه په لومړي ځل د غزني ولایت ملي موزیم ته راغلی یم زه ډېر خوشحاله یم چې د موزیم ته رالم او موږ غواړو چې په راتلونکي کې د داسې نورو موزیمونو کې لیدنه وکړو د کابل موزیم یا د نورو هیوادونو موزیمونو څخه زه په دې اړه ډېر خوشحاله سوم او زموږ شاګردان هم دلته راغلي دي په دې اړه هم ډېر خوشحاله سوم چې د غزني ولس دومره مینه لري چې د غزني نه موزیم چې لیدنه وکړي دلته غزني ولایت ملي موزیم ته راغلی یم ډېر شیان مو لیدل پخواني اثرات مو لیدل ډېر ښه موزیم ده د غزني ولایت ملي موزیم لارښود د یاد موزیم په اړه وایي چې دوی دلته ډیر د غزنویانو د دورې آثار لري او وایي چې نور داسې ډیر تاریخي آثار هم شته چې دوی په اړه جلا جلا معلومات لري همداراز زیاتوي چې د موزیم د لیدو لپاره په زیاته اندازه محصلین او متعلمین راځي او له ایښودل شوو آثارو څخه لیدنه کوي از ما بیشتر مراجعین ما محصلین زموږ ډیری سیلانیان محصلین او متعلمین دي زموږ دا تاریخي او مهم آثار چې دي د مرمرو د ډبرو دي او په زیات اندازه زموږ آثار بیا خټین دي چې د غزنویانو د دورې پورې تړاو لري زموږ ټوله هڅه دا ده چې له شته آثارو ښه ساتنه وکړو او همداراز موزیم هم لا غني کړو په افغانستان کې د غزني ولایت ملي موزیم هم یو له هغو څخه دی چې په هیواد کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله ورته زیان اوښتی دی چې ځینې آثار یې خراب شوي او یا بیخي له منځه تللي دي خو په دې وروستیو کې بیا د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې هڅې روانې کړي چې ځینې خراب شوي آثار بیا ورغوي ترڅو زموږ تاریخي هویت خوندي او راتلونکو نسلونو ته په میراث پاتې شي